سینوها د فرعون د ځانګړي طبیب یادښتونه له میلاد څخه 1350 کاله وړاندې. درې څلوېښتم څپرکی په طبس کې زما نوې دنده. کله چې موږ طبس ته ننوتو صلیب مو په غاړه و. هلته مو ولیدل چې د صلیب یو شمېر لیږدونکیو ښکرور خلک په نیل کې واچول او پر سر یې دومره ووهل چې اوبو ډوب کړل او بیا راپورته نه شول. موږ پوه شو چې په طبس کې د صلیب لیږدونکي برلاسي دي او پخواني خدایان یې له منځه وړي دي. اوس اتون چې ظاهري بڼه نه لري په طبس کې واکمني کوي. ما توتمس ته وویل چې ډیر ژر باید د تمثال لکۍ میخانې ته لاړ شو ځکه چې هغه ځای امن او آرام دی. وروسته له خپل تبر او چټک سره د میخانې پر لوري روان شو. میخانې ته چې ننوتو ما ولیدل چې کاپتا د خانانو ویاړمنې جامې ایستې دي او زړې جامې اغوستې دي. له سترګې طلایي پټۍ لرې کړې ده. ړنده سترګه یې له ورایه ښکارېدله او خپلو یو شمېر لوڅو او لغړو مریانو د طبس د بندر وسلوالو پنډیانو ته یې ویل ورونو وڅښئ او خوشحالي وکړئ ځکه چې یوه نوې دنیا پیل شوې ده. له دې وروسته به بادار، موریې، خان او مزدور نه وي. ټول خلک به سره مساوي وي. هر څوک خپلواک دی چې چیرته یې زړه غواړي هلته تللی شي. د هر چا چې هر کار زړه غواړي هغه کولی شي. زه نن ټولو ته په وړیا توګه د اوربشو اوبه درکوم په دې شرط چې د فلز له ترلاسه کولو وروسته ماهر نه کړئ. کله چې د دروغجنو خدایانو یا شتمنو کسانو کورونه لوټئ نو هغه څه چې ترلاسه کوئ یې په دې میخانه کې خرڅ کړئ. زه هم ستاسو په شان یو مری یم او مریې زیږېدلی یم. زما یوه سترګه زما بادار ړنده کړه ځکه پر کومه ورځ چې تږی او وږی وم د هغه د اوربشو اوبه مې پر سر اړولې او هغه په لرګي ووهلم چې سترګه مې ډنده شوه. خو په راتلونکو کې به داسې ظلمونه نه وي او له دې وروسته به څوک په دې پلمه ونه وهل شي چې مریې دی. له دې وروسته به د چا سترګه د اوربشو د یو جام د څښلو له امله نه ډندېږي. هیڅوک به له دې کبله چې مریې دی په خپلو لاسونو کار نه کوي بلکې تر هغه چې ژوندي یو زموږ کار به خوړل، څښل، نڅا او تفریح کول وي. په دې وخت کې کاپتا ما او توتمس ته متوجه شو. زموږ په لیدو ډیر حیران شو. په بیړه یې د میخانې لانګړه یو خصوصي کوټې ته بوتلو او ویل تاسې ډیره بې احتیاطي کړې ده چې په دغو جامو کې په ښار کې راتېر شوي او دلته راغلي یاست. که غواړئ ژوندي پاتې شئ باید خپلې جامې بدلې کړئ. زړې جامې واغوندئ، لاسونه او پښې ککړې کړئ چې خلک فکر وکړي تاسې کارګران یاست. ځکه نن سبا په طبس کې هر څوک ښې ویاړمنې جامې واغوندي. موریان او کارګران یې وژني او حتی هغه کسان هم ښایي ووژل شي چې چاغ او پڼ دي. که تاسې وینئ چې زه یې لا نه یم وژلی د دې لامل دا دی چې زه پخوا مریې وم او بله دا چې ما په مریانو او کارګرانو لږ غنم وویشل او په دې میخانه کې مې پر هغو د اوربشو اوبه وڅښلې. خو تاسې ولې په دې وخت کې چې خانان او اشرافانو له خطرې سره مخامخ دي طبس ته راغلي یاست؟ موږ له ځان سره راوړي څټک او تبر کاپتا ته ور وښودل او ومو ویل راغلي یو چې د مصر خدایان له منځه یوسو او مجسمې یې ماتې کړو. کاپتا زموږ تبر او څټک ته وکتل. ویل کوم کار چې تاسې کوئ بد نه دی ځکه چې خلک نن سبا همدغه کار خوښوي. خو باید پام وکړئ چې تاسې ونه پیژنئ ځکه چې ممکنه د حالات بدل شي او ښکرور د پخوا په شان واک ته ورسیږي چې بیا به نو تاسې هم ووژني. زه باوري یم چې حالات همداسې نه پاتې کیږي او مریانو او کارګرانو داسې غمیزې رامنځته کړي دي چې د صلیب ځینې پلویان له ښکرورو سره متحد شوي دي غواړي چې په طبس کې نظم او ډیسپلین واکمن کړي. که خلک د نظم او ډیسپلین لپاره سره متحد نشي بیا نو دغه حالات دوام نشي کولی ځکه چې مریان او کارګران تصور کوي چې له دې وروسته کار کولو ته اړتیا نه لري. دوی باوري دي چې د لوټمارۍ په وسیله ځان مړولی شي په داسې حال کې چې سره او سپین د خوړلو شی نه دی. په مصر کې غنم نه پیدا کیږي. زه د فرعون پر دې پریکړه خوشحاله یم چې مریان یې خوشي کړي دي ځکه چې د دې پریکړې له کبله زه له یو شمېر زړو او معیوبو مریانو خلاص شوم. که فرعون هغوی نه وای آزاد کړي نو له دې کبله چې زما یا ستا مریان ول مجبور وم چې د ژوند تر پایه پورې بې له دې چې ګټه ترې واخلم خواړه ورکړم. خو اوس هغوی ټول په دې تصور تللي چې ګنې له دې وروسته به له کار کولو پرته ژوند وکړي. زه پوهېږم هغه کارګران چې اوس په لوټمار غلا ژوند کوي
ډیر ژر به د غنمو د کښت له امله کار کولو ته مجبور شي چې نیم نس ډوډۍ وخوري. هغه وخت به مضبوط کارګران په کمې اجورې سره وګمارم او کله چې ورته اړتیا ونه لرم بیرته به یې وشړم. باور یم چې له دې وروسته به د یو کارګر د یوې ورځې اجوره یوه ډوډۍ وي. ومې ویل کاپتا له دې کبله چې تا د غنمو او ډوډۍ په هکله خبرې کولې را په زړه شو چې ما له هورمهب سره ژمنه کړې چې هغه ته غنم او سره زر ور واستوم. ما فیصله کړې چې خپل نیمایي غنم هغه ته ورکړم چې وکړی شي د هاتي د پوځ پر وړاندې د مصر دفاع وکړي. نو زما نیمایي غنم په بیړیو کې واچوه او د هورمهب لپاره یې تانیس ته واستوه او نیمایي نور ورکړه چې ورو ورو یې اوړه کړي، ډوډۍ ترې پخه کړي او پر خلکو یې وویشه. هغه کسان چې ستا له لورې خلکو ته ډوډۍ ورکوي حق نه لري چې له خلکو څخه فریض واخلي، خو باید ووایي چې دغه ډوډۍ تاسې ته د اتون له لورې درکول کیږي، ویې خورئ او د اخناتون صفت وکړئ. کله چې کاپتا دغه خبره واورېده خپلې زړې او بې ارزښته جامې یې وشکولې، ویې ژړل او په ژړا کې یې وویل زما باداره سینوهه، ستا دغه کار به د دې سبب شي چې موږ د دیوالیا شو او د یوې مړۍ ډوډۍ لپاره نورو ته لاس ونیسو. خو نور ستا په شان لیوني نه دي چې خپل غنم اوړه کړي، ډوډۍ ترې پخه کړي او بیا یې موږ ته راکړي. ما دې بلا ووهي چې تر ننه پورې ژوندی پاتې شوم او دغه سپېره ورځ وینم. له دې وروسته به د غنمو هر وږی له خپل وزن سره برابر فلیز ارزښت ولري. نو ته ولې خپل غنم اوړه کوي او ډوډۍ ترې پخوي چې خلکو ته یې ورکړي؟ آیا تصور کوي چې کله خلکو ستا ډوډۍ وخوړه نو له تا څخه به مننه وکړي او که وکړی شي چې تا ووژني نو ستا له خیراته وروسته به ستا له وژنې لاس پر سر نه شي؟ هیڅوک به ستا مننه ونه کړي. هر څوک چې له تا څخه یوه ډوډۍ ترلاسه کړي وایي به چې ته شتمن یې او د نوي خدای د حکم په اساس باید بېوزله شي او ستا غنم او اوړه باید بېوزله خلک وخوري. ته غواړي خپل نیمایي غنم هورمهب ته ورکړي، خو دغه سړی تر یوه غله هم بد دی، ځکه یو غل چې له کوم چا کوم شی اخلي په ډاګه یې پوهوي چې بیرته یې نه درکوم. خو هورمهب دغسې نه دی. د چې له موږ څخه زر ترلاسه کړل ویې ویل چې هغه به د طلا په سود بیرته راکړي، مګر کله چې ما ورته لیک واستوه ومې ویل چې پور مې راکړه، په ځواب کې یې ولیکل راشه او ترلاسه یې کړه. ومې ویل کاپتا ته پوهیږي چې زه د نورو په شان طلا او غنمو ته ارزښت نه ورکوم؟ نن سبا هورمهب د خپلو عسکرو د مړولو لپاره غنمو ته اړتیا لري. دغه راز د مصر ملت وږی دی او زه چې غنم لرم دا نشم زغملی چې د هاتي لښکر د مصر ونیسي او خلک دې له لوږې مړه شي. آیا په داسې حال کې زه خپل غنم وساتم او احتکار وکړم چې بیا یې په لوړه بیه خرڅ کړم؟ هغه څه چې ما درته وویل هغه ترسره کړه، لاړ شه، زارۍ او ژړا پرېږده، ځکه کله چې زه د مصر د زرګونو ماشومانو لوږه ګورم ستا په اوښکو تویولو مې رحم نه راځي. کاپتا سرکوز کړ او ویې ویل زما باداره له دې سره سره چې زه پوهیږم ته به دیوالیه شي، خو بیا هم مجبور یم ستا حکم پلی کړم. بله ورځ چې جامې مو بدلې کړې تبر او څټک په لاس د طب سواټونو ته راووتو چې وګورو د ښار حالات څنګه دي. اشراف او شتمنو کسانو خپل کورونه پر پوځي کلاګانو بدل کړي ول او ځانونه یې پکې کلا بند کړي ول چې د خلکو له حملو خوندي پاتې شي. ځینې معبدونه سوځېدل او له کاهنانو تش شوي ول، داسې ښکارېدل چې کاهنان یې وژل شوي دي. په دغو معبدونو کې د مصر د خدایانو له مجسمو پرته بل کوم شی نه و او ټول هغه شیان چې د خرڅلاو وړ ول لوټ شوي ول. موږ په دغو معبدونو کې د څټک او تبرونو په وسیله د خدایانو مجسمې ماتولې، هڅه مو کوله چې د هغه نوم له منځه یوسو. ځینې معبدونه هم د خانانو د کورونو په شان پر جنگي کلاګانو بدل شوي ول. کاهنان له ځانه تیر ول، په دغو معبدونو کې د خپلو خدایانو دفاع کوله او موږ پوهیدو چې دغو معبدونو ته د ننوتو وس نه لرو. هر ورځ ما او د توتمس کار همدا و چې د مصر د خدایانو د مجسمو د ماتولو لپاره او د هغوی د نومونو د پاکولو په خاطر کورونو نه راووځو او د شپې مهال ستړي ستومانه یا کورونو ته ستانه شو او یا د تمثال لکۍ میخانې ته لاړ شو. په طبس کې زما کور همغه د مسګر پخوانی کور و او په هغه کور کې نوکرانو موږ ته ډوډۍ پخوله. کوچني تهوت به په غاړه کې لاسونه راچول او د پلار نارې به یې راته کولې. مرید چې په میخانه کې نه وه په کور کې به یې راسره مهرباني کوله، خو موږ به د شپې مهال د عوامو د شورماشور له امله خوب نه شو کولی. موریانو، جوالیانو او کارګرانو خپلې ډلې جوړې کړې وې چې وکړی شي د خانانو پر کورونو او معبدونو حملې وکړي، د هغوی شتمنۍ لوټ کړي او هغه څه چې ترلاسه کوي یې په خپلو کې سره وویشي. ځینې خلک به د ورځې ویدېدل او د شپې مهال به یې غلا کول او ځینو به د ورځې لخوا لوټل او د شپې به یې استراحت کاوه.
نو له همدې کبله به تل د خلکو شور ماشور اوریدل کېده. د فرعون مامورینو د دې وس نه درلود چې د غلا او لوټمار مخه ونیسي، ځکه چې د لوټمارانو له زیاتېدا پرته دوی هم نه پوهېدل چې څه وکړي او لاره ترې ورکه وه. فرعون له خپلو ټولو پلویانو غوښتي و چې نور کارونه خوشي کړي، لاړ دې شي، د مصر خدایان دې له منځه یوسي، او طبیعي خبره ده چې دغه کار له جګړو او لانجو پرته نه شو کېدی. د دې حکم له صادرېدا وروسته فرعون په حقیقت کې ملت د وژنې او لوټماریو لپاره آزاد پرېښود. د فرعون مامورین چې پر دې خبره پوه نو یې په طبس کې هیڅ لاسوهنه نه کوله. په تیره بیا دا چې د پخوانۍ مداخلې له امله د قوانینو او نظم لړۍ له منځه تللې وه او دوی پوهېدل چې که لاسوهنه وکړي نو وبوژل شي. په طبس کې د لوټماریو او وژنو په دې ورځو کې یوازې یو قوي او کلک پوځ چې ازمویل شوي عسکر ولري د دغه کار مخه نیولی شوه او عوام یې دې ته اړ کولی شو چې د قانون او اصولو پیروي وکړي. خو فرعون په خپله حکم کړی و چې دغه عدالت رامنځته شي. هیڅکله یې د خپل پوځ قمندان ته حکم نه کوو چې په طبس کې امنیت او نظم ټینګ کړي. خو په طبس کې لا هم د پخوانیو خدایانو معبدونه ول. خلکو مقاومت کاوه او چمتو نه ول چې د آتون خدایی ومني. کاپتا یو شمیر کسان د غنمو د اوړه کولو او د ډوډۍ د پخولو لپاره اجیران کړل. هر ورځ به ډوډۍ پخېدله، خو کله چې به یې هغه ډوډۍ پر بېوزلو وویشله له ستونزو سره به مخامخ شو، ځکه چې ډوډۍ ویشونکي به په واټونو کې راڅرګند شول، نو خلک به پرې راټول شول او ډوډۍ به یې ترې ولوټله. خلکو به ویل دغه ډوډۍ زموږ ده، شتمنو زموږ ډوډۍ غصب کړې وه، اوس باید حقدار ته ورسیږي او هیچا به له ما څخه مننه نه کوله. 40 ورځې او 40 شپې د طبس وضعیت همداسې و او ما لیدل هغو کسانو چې پخوا یې سره زر په ترازو کې تلل، اوس یې په واټونو کې د یوې مړۍ ډوډۍ سوال کاوه. ما ولیدل چې د همدغو کسانو میرمنې د دې لپاره چې بچیان یې له لوږې مړه نه شي ځانونه یې مریانو ته سپارل. نه رحم موجود و، نه قانون او نه پر آتون باندې ایمان. ظاهرا آتون په طبس کې حکومت کاوه، خو د هغه د پلویانو یعنی مریانو کارګرانو که وس رسیدی نو هغه خانان یې هم وژل چې د آتون پلویان ول او شتمنۍ به یې لوټ شوي وي. پر 40مه ورځ کاپتا ماته وویل زما باداره، هغه وخت راغلی چې ته له طبسه وتښتې، ځکه چې ډیر ژر به په دې ښار کې د آتون د خدایي دوره پای ته ورسیږي. هیڅوک به د هغه پر راڅرګندېدا خواشیني نه شي، ځکه چې د آتون د خدایي پړاو په طبس کې تر ټولو بد پړاو و. ټول خلک نور په دې ښار کې د قانون او نظم ټینګېدل غواړي، مګر دغه کار له نوې وینې بهیدا پرته ممکن نه دی او له همدې امله به د نیل تمساهګانې بیا ښې شپې ورځې ولري. ومې ویل ته ولې وایې چې په دې ښار کې د آتون د خدایي دوران پای ته رسیږي؟ کاپتا وویل د آمون کاهنان او د نورو خدایانو کاهنان د آتون د ریښو د وچولو لپاره متحد شوي، فیصله یې کړې چې آتون له منځه یوسي، حتی که د دغه خدای د ختمولو لپاره د طبس ټول ښاریان هم ووژل شي. ومې پوښتل ته څنګه په دې کیسه خبر شوې؟ کاپتا وویل ما هیڅکله له آمون سره خپلې اړیکې غوڅې کړي نه دي او تل د آمون له کاهنانو سره اړیکه لرم، ځکه چې هغو ته مې سره زر په پور ورکول او په بدل کې مې د آمون ځمکې په ضمانت کې اخیستې دي. ما په دې کار سره 2 ګټې وکړې. لومړی دا چې شته مې ډیر شي، ځکه چې کتل مې د آمون کاهنان هم ضمانت ورکوي او هم سود ورکوي. دویمه دا چې که حالات بدل شي خپل ځان او خپل شتمني ساتلی شم. د آمون کاهنان به ما خپل ګڼي او د نورو په شان به مې نه وژني. آمی چې د نوي خدای ستر کاهن و د خپل ځان او شتمنۍ د ساتلو لپاره اوس د آمون له کاهنانو سره ملګری شوی دی. د آمون له کاهنانو او نورو خانانو سره یوه اتحادیه جوړه کړې ده. هیڅوک چمتون نه دي چې حتی یوه کړۍ میس د وږیو د مړولو لپاره ولګوي، خو په بدل کې خپله شتمني او سره زر دې اتحادیې ته ورکوي چې عسکر اجیران کړي. بیا کاپتا وویل د آمون کاهنان، آمی او خانان خپل عسکر د مصر د جنوب له تورو پوستو او د شردن له اوسیدونکو څخه غوره کوي چې ناڅاپه به حمله وکړي، آتون او د هغه پلویان به له منځه یوسي. زما باداره له دې کبله چې ته د آتون یو مشهور پلوی او ډیرو کسانو ستا په غاړه کې صلیب لیدلی دی، نو د هغوی د کاهنانو او سپاهیانو په وسیله به ووژل شي. ما ویل فرعون به چاته اجازه ورنکړي چې آتون راوپرځوي. کاپتا وویل څوک به له فرعون څخه د دې کار اجازه وانخلي، بله دا چې که فرعون اجازه ورکړي یا ورنکړي، خو له دې وروسته چې کاهنان واک ته ورسیږي د آمون او نورو خدایانو خدایي پیل شي، نو ټولې هغه لارې به بندې کړي چې د افق ښار ته غځېدلي دي. په دې ډول به افق ته خوراکي توکي نه رسیږي او د دې ښار اوسیدونکي به له لوږې مړه شي.
هغه وخت به نو آمون او د هغه کاهنان فرعون مجبور کړي چې له افقه راووځي، حبس ته راشي او د آمون په مخ کې رکوع وکړي. کله چې کپتا دغه خبرې وکړې زه ډېر خفه شوم. د فرعون څېره، موسکا او سترګې مې سترګو ته ودرېدې او زړه مې پرې وسوځېد. فرعون خپل ټول عمر په دې تیر کړی و چې آتون رامنځته کړي، د هغه قدرت پراخ کړي، جنګ او دښمني له منځه یوسي او د شتمن او بېوزلي ترمنځ توپیر ختم کړي. د کپتا خبرو ته په پام سره داسې ښکارېدله چې د فرعون ټول زیار به په اوبو لاهو شي. بیا به د آمون د کاهنانو د حکومت وار راورسیږي. بیا به د کارګرانو، کروندګرو، موریانو د بدبختۍ په بیه خپلې خزانې ډکې کړي او د مصر نیمایي ښېرازه سیمې به ونیسي. ومې ویل کاپتا دغه رسوایي باید رامنځته نه شي، ځکه که آمون یو ځل بیا خدای شي او د هغه کاهنان بیا واکمن شي، نو زه فکر نه کوم چې تر یو بل نړیوال کاله پورې د شتمن او بډای ترمنځ توپیر، ظلم او ستم له منځه لاړ شي. ای کاپتا زه نن تقریبا بېوزله شوی یم، خو ته شتمن یې او په خپله اعتراف کوي چې زما له شتو څخه ته شتمن شوی یې، نو ته کولی شې چې زما او ستا دواړو د مال په یوې برخې یو شمیر سپاهیان اجیران کړي. دوی ته تورې، نیزې او ګروزونه ورکړه چې که د آمون کاهنان پاڅون وکړي نو دغه موریان او کارګران به د خپل خدای دفاع کوي. دوی به چاته اجازه نه ورکوي چې آتون له منځه یوسي، ځکه که آتون له منځه لاړ شي نو د بشریت د نیکمرغۍ یوازینۍ لاره به هم له منځه لاړه شي. که څه هم تر اوسه پورې د شتمن او بېوزلي توپیر له منځه نه دی تللی، خو د شتمنو کسانو ځمکې لا پر کروندګرو نه دي ویشل شوي، یعنې په عمل کې لا هم دغه توپیر پر خپل ځای پاتې دی. شتمن نور هم شتمن شوي، مګر کارګران او مریان لا پسې بېوزلي دي. خو که آتون څه موده نوره هم خدایي وکړي نو بې له شکه چې د شتمن او بېوزلي ترمنځ شته توپیر به ختم شي. د شتمنو کسانو ځمکې پر بېوزلو وویشل شي او هغه مهال به ټول خلک کار کوي. هیڅوک به نشي کولی چې پر خپله له کار کولو پرته د کارګرانو، کروندګرو، مریانو د کار پر ګټې ګونډه ووهي او ویې خوري. کاپتا پخوا ته په هر ځای کې له ما سره وي او زه دې یوازې نه یم پرېښی، نو اوس هم ما یوازې مه پرېږده. له ما سره ملګری شه چې دغه کار وکړو او چاته اجازه ورنه کړو چې نوی خدای له منځه یوسي او فرعون نه هیله شي. ځکه که نوی خدای وپرځول شي نو نه یوازې دا چې د ظلم ټغر به بیا خپور شي، بلکې فرعون به هم له نهیلۍ څخه ومري. کله چې کپتا دغه خبره واورېده ورېږدېده، خو ونه ژړل. که هغه ژړلې وای نو زه پوهېدم چې چل را سره کوي، خو له دې کبله چې له یوې سترګې اوښکې تویې نه شوې، زه پوه شوم چې وېرېدلی دی. کپتا وویل زما باداره، که نوی خدای خپل قدرت وساتي نو زه چې بوډا شوی یم بیا به مجبور یم چې کار وکړم، په داسې حال کې چې زه د کار کولو وس نه لرم. دغه راز که نوی خدای پر خپل حال پاتې شو نو ما به د ځینو اشرافو او خانانو په څیر چې نن سبا په ژرندو پورې تړل شوي په ژرنده پورې وتړي او تر هغه به مې په متروکو وهي چې مړ شم. زما باداره سینوها، آیا په زړه دې دي چې یو ځل دې په کورت کې راته وویل چې د کورت د خدای یعنې مینوتور تورې کوټې ته ننوځم؟ ما ستا خبره ومنله او له تا سره د کورت د خدای کوټې ته ننوتم. دا ځل هم نیت لري چې یوې تورې کوټې ته ننوځې؟ ته نه پوهېږي چې په دې کوټه کې څه شی موجود دی او ښایي بیا په دې توره کوټه کې یو ویرونکی ځناور وګوري چې مړ شوی او مړی یې ټوټه شوی دی. ځکه تر هغه ځایه چې موږ پوهېږو د اخناتون خدای د کورت تر خدایان مینیتور ډېر ویرونکی دی. د کورت خدای ښکلې نجونې او هلکان د غوایانو په مخ کې ګډول او په هره میاشت کې به یې یوه ښکلې نجلۍ خوړله، خو د فرعون نوی خدای زرګونه نارینه او ښځې قرباني کوي. نه باداره، دا ځل زه له تا سره د تور خدای کور ته نه ځم. کاپتان نه ژړل او همغه راز یې په زړورتیا سره خبرې کولې او زه پوهېدم هغه څه چې کاپتا وایي د هغه له حقیقي عقیدې سره اړخ لګوي. بیا زما پخواني مورې وویل که په ځان رحم نه کوي او زما په فکر کې نه یې، لږ تر لږه د موریت او تهود فکر وکړه، ځکه چې پر دواړو ګران یې هغوی له دې ښاره لرې کړه. زه پوهېږم چې دا دواړو ژوند په خطر کې دی. پر کومه ورځ چې د آمون کاهنان او خانان غوسه شي او حرکت وکړي نو نه به پر نارینهو رحم وکړي او نه پر ښځو او ماشومانو باندې. د آمون کاهنان چې یو ځل د خلکو پر سستو عقیدو تیر وتل او د مصري ولس د اکثریت د بېطرفۍ له امله یې خپل قدرت له لاسه ورکړ، نو د خپل قدرت د احیا لپاره که اړتیا پېښه شي د مصر کابو ټول ملت به له منځه یوسي.
هغوی وایي که په مصر کې سل نران او ښځې د امون پیروان وي تر دې ښه دي چې د بیدیا د شګو په کچ نارینه او ښځې وي خو د نوي خدای پیروي کوي. ومې ویل کاپتا زه پوهیږم ته ځکه ډارېږې چې شتمن شوی او زما تجربه دا ده چې شتمني انسان ډارن بې حیثیت او محافظه کارۍ ته جوړوي. شتمن سړی ویریږي چې که له خطرې سره مخامخ شي نو خپله شتمني به له لاسه ورکړي او بېوزله به شي. له دې کبله چې ته شتمن یې نو د عوامو له شور ماشور او د څو خریل سرو کاهنانو او څو تنو خانانو له ملګرتیا ویریږي. تصور کوي چې هغوی کولی شي د مصر پر بېوزله اکثریت برلاسه شي. اوس خلکو د ازادۍ خوند ولید او تر دې وروسته شونې نه ده چې د آمون او د هغه د کاهنانو ظلم او ناروا وزغمي. کوم تور خدای چې ته یادوي هغه آمون دی. د مصر ملت یې مریې کړی او په جهالت کې ساتلی چې هیڅکله ونه پوښتي ولې. دغه تور خدای د خرافاتو، ناپوهۍ او تکفیر په وسیله خدایي کوي او همیشنۍ هیله یې دا ده چې باید ټول وږي وي، تل د هغه او د هغه د خریل سریو کاهنانو لپاره کار وکړي. دی هیله لري چې که کومه ورځ یو سړي سر پورته کړ او پوښتنه یې وکړه چې ولې، نو زه به یې سمدستي د تکفیر په ګناه او په دې تور چې ګنې خدای ته سپکاوی کوي سر غوڅ کړم. دا کار د دې لپاره هم کوم چې نور پوه شي یوازې هغه شی سم دی چې آمون یې وایي. دغه راز ازادي هم دا ده چې د مصر ملت ټول زما مریان شي او د نړۍ په تر ټولو ستر علمي مرکز دارالحیات کې چاته اجازه نه ورکوم چې ووایي ولې. کاپتا ته وایي چې مریت او تهود په دې ښار کې له خطر سره مخامخ دي، نو زه باید وتښتم او هغوی له ځان سره بوزم چې له خطرې وژغورل شي. خو کله چې د مصر او ټول بشریت د یوازیني ژغورونکي آتون برخلیک له خطر سره مخامخ وي او لوبې پرې کیږي نو د یوې ښځې او یو هلک ژوند څه اهمیت لري؟ دا زموږ فرض دی چې مقاومت وکړو او پرې نږدو چې څو تنه حریص کاهنان له څو تنو حریصو او بېرحمه خانانو سره لاس یو کړي، یو شمېر تورپوستي اجیران کړي او د فرعون خدای راوپرځوي. که زموږ مقاومت نتیجه ورنه کړي او آتون راوپرځول شي نور به ژوند ارزښت ونه لري او غوره دا ده چې نارینه، ښځې او ماشومان له منځه لاړ شي. کاپتا وویل څه چې ما غوښتل ټول مې درته وویل او نور په دې اړه هیڅ خبرې ونه کړم. کله کله خو زه فکر کوم چې یو کوچنی راز درته ووایم خو ترې تیریږم ځکه پوهیږم پر تا اغېز نه کوي. ته هم د فرعون په شان په لیونتوب اخته یې، خو پر کومه ورځ چې تا پر سر ایرې باد کړي او له ډېرې نهیلۍ د مخ او ټټر په نوکانو وشکول نو هیله ده چې ما ونه رټې. دغه راز که کومه ورځ ووژل شوې نو ما ملامت مه بوله. زه پخوانی مورې یم، زوی هم نه لرم چې زما له مرګه وروسته پر ما وژاړي. اوس چې ته هر چیرته وایې د پخوا په شان به له تا سره لاړ شم. که څه هم زه پوهیږم چې له تا سره تګ ګټه نه لري، یو ځل بیا به زه او ته د کورت د خدای تورې کوټې ته ننوځو او زه به له ځان سره یو منګی شراب اخلم. له دې ورځې وروسته کاپتا زما د حکم د اجرا لپاره وسلې واخیستې، پر مریانو او جوالیانو یې وویشلې او په طبس کې د فرعون له ځینو مامورینو سره متحد شو چې که جنګ پیښ شي نو هغوی به له آتون څخه دفاع وکړي. په طبس کې همغه راز لوږه او ګډوډي واکمنه وه او ځینو کسانو به ویل چې ژوند راته د خپسې په شان ویرونکی شوی دی. هیڅکله پکې نه شور پیدا کیږي نه څه پکې پیښیږي، خو که مړه شو نو له دې خپسې به خلاص شو او مرګ هم له ویرونکي خوبه راویښېدل دي. دغو کسانو له ژونده د ژغورلو لپاره یو بل وژل او د دې لپاره چې د خپلو وږو ښځو او ماشومانو ژړا ونه ویني هغوی یې وژل. ځینو نورو خلکو د دې لپاره چې ژوند هیر کړي شپه ورځ به یې شراب او د اوربشو اوبه څښلي. یو شی چې په دې ورځو کې هم هیڅکله ورک نه شو هغه شراب او د اوربشو اوبه وي. که یو چا به څوک په واټ کې لیدل او پوهېده به چې یوه ډوډۍ لري نو ورته ویل یې دغه ډوډۍ له ما سره نیمه کړه ځکه چې موږ سره ورونه او برابر یو. که چا به کوم کس په کتان جامو کې ولید ویل به یې چې جامې دې وباسه او ما ته یې راکړه ځکه چې ډېرې موده زه لوڅ وم او له دې وروسته ستا وار دی چې لوڅ وګرځې. هر چا چې به صلیب درلود که به په یوازې سر له ښکرورو سره مخامخېده حتما وژل کېده او مړی به یې په نیل کې اچول کېده. تمساګانې په دې ډول د مړیو په خوړلو کې زړورې شوې وې او د طبس ښار ته ننوتې وې. 10 ورځې وروسته په طبس کې د آتون خدای له منځه لاړ. هغه تورپوستي سپاهیان او د شردن عسکر چې د امون کاهنانو، خانانو او عامي اجران کړي ول راغلل او طبس یې کلابند کړ چې څوک ونه تښتي. په طبس کې دننه هم ټولو ښکرورو پاڅون وکړ او د امون د کاهنانو له لوري پر هغوی وسله وویشل شوه. یو شمېر خلک چې نه د امون پلویان ول نه د آتون خو له ګډوډیو په تنګ شوي ول دوی هم له ښکرورو سره یو ځای شوي ول او ویل یې نوي خدای له ګډوډۍ، بې نظمۍ او لوږې پرته بل څه نه دي راکړي.
موږ له دې بېشکله او بېڅېرې خدایه بیزار یو. کله چې د ښکرورو پاڅون پای ته ورسید ما د تمثالکۍ میخانه کې خپلو پخوانیو کارګرانو مریانو ته وویل زه دا خبره منم چې کله په وروستیو ورځو کې اتون په جدي توګه خدایي پیل کړه نو ظلم پر عدالت برلاسی شو او بېګناه کسان یې ووژل. هغوی یې په ژرندو پورې وتړل او پر نجونو او ښځو یې د هغوی له خوښې پرته تیری وکړ. خو زه چې یو ډاکټر یم او پوهېږم چې کله یوه خېټه د معالجې لپاره څیرم وینه ترې بهیږي او تر هغه وخته چې وینه ترې ونه وځي ناروغ به معالجه نه شي. دغه ظلم او ستم چې تاسې یې ګورئ د همغې وینې په شان دی چې باید وبهول شي چې ناروغي یعنې د آمون خدایي او د مصر د نورو خدایانو خدایي له منځه لاړه شي. د ناروغۍ د ختمولو لپاره د وینې بهول او درد ورکول روا دي ځکه چې د درد زغمل موقتي وي او له هغه وروسته چې ناروغ څو ورځې درد وزغمي نو پاتې عمر به یې روغ او آرام وي. نو ای موریانو پخوانیو غلامانو د اتون د خدایي د ساتلو لپاره مبارزه وکړئ او له مرګه مه ډارېږئ. په دې جنګ کې تاسې داسې کوم شی نه لرئ چې له لاسه یې ورکړئ او خواشیني شئ او که اتون له منځه لاړ شي ستاسې ځان هم ارزښت نه لري. لامل یې دا دی چې که ښکرور د آمون او د پخوانیو خدایانو له واکمنېدا وروسته تاسې ونه وژني نو قانونو ته مو استوي او بیا به د پخوا په شان مریان او نوکران شئ. خو پخوانیو مریانو او کارګرانو وخندل او ویل سینوهه ته ډیر ساده سړی او د سادګۍ له کبله خیال کوي چې یو خدای له بل خدای او دغه فرعون له بل یو سره توپیر لري. په داسې حال کې چې ټول خدایان سره ورته دي او هر څه چې وایي دروغ دي او غواړي خپل بازار تود وساتي. ټول فرعونیان سره ورته دي. هغه څه چې وایي یوازې د دې لپاره دی چې خپله پاچاهي وساتي. همدغه فرعون چې وایي ټول انسانان یو شان دي د مریې او بادار ترمنځ توپیر نشته د نورو فرعونانو په شان دروغجن دی د هغوی په شان بادار تر مریانو لوړ ګڼي. هغه په خپله سلطنتي ماڼۍ کې سلګونه مریان او نوکران لري. که په موږ کې یو کس همدانن د فرعون یا د نورو د درباریانو ماڼۍ ته لاړ شو ووایو چې مساوات او عدالت ټینګ شوی د مریې او بادار شتمن او بېوزلې ترمنځ توپیر نشته او زه راغلی یم چې له تا سره ډوډۍ وخورم نو د فرعون ساتونکي یا د هغه درباریان به مې ووژني. فرعون د دې لپاره د مساوات او عدالت خبرې کوي چې دغه خبره د هغه د پاچاهۍ د دوام او ساتلو یوازینۍ وسیله ده. هغه له زړه عدالت او مساوات نه غواړي او که یې غواړي هم په هر حال کې ځان تر ټولو لوړ ګڼي. دی باوري دی چې باید خپل قدرت او شتمني وساتي. هیڅوک باید د هغه په شان قدر، درناوی، فلز او ښکلې ښځې ونه لري. د فرعون درباریان چې کله ګوري فرعون پر دوی لوړ نه دی ځکه چې هغه هم د دوی په شان انسان دی نو ولې داسې امتیازات او ګټې ولري چې په خپله وایي باید له هغه څخه استفاده ونه شي. په دغسې حالت کې بیا درباریان هڅه کوي د فرعون په شان امتیازات ولري، درناوی وشي، ښکلې ښځې او ډیر قدرت ولري. دویمه درجه او دریمه درجه درباریان او د فرعون ټول مامورین همداسې فکر او عمل کوي. خو سینوهه ته له دې کبله چې ډیر نیک او ښه سړی یې تل دې موږ وړیا معالجه کړي یو او له کاپتا مو اورېدلي چې خپل غنم دې هم په وړیا توګه پر خلکو ویشلی دي نو افسوس کوو چې وژل کیږي. نو دغه ګرز چې په لاس کې دی لرې وغورځوه ځکه چې ستا لاسونه د دې ګرز د اخیستلو لپاره نه دي او که ښکرور وګوري چې ستا په لاس کې ګرز دی نو وبه دې وژني. موږ چې ستا په وینا هیڅ هم نه لرو چې له لاسه یې ورکړو نو له مرګه هم نه ویریږو. که ښکرور وغواړي موږ ووژني نو د ځانه دفاع به وکړو او که ووژل شو ډیر به خواشیني هم نه شو ځکه چې په تیرو شپېتو شواروزو کې موږ نوکران او مریان نه وو او له ژونده مو خوند اخیستی دی. تر اوسه مو وخوړل، وموڅکل او د شتمنو له ښځو او نجونو سره مو تفریح وکړه. نو اوس که ووژل شو هم له ډیرو ښځو سره د ساتیري او د خوراک او څښاک ارمان به ونه کړو. دغو خبرو له دې عمله پر ما اغېز وکړ چې زه یو ډاکټر وم. زه دا خبره منم چې زما لاسونه د دې لپاره نه دي چې ګرز وګرځوي بلکې د جراحۍ د سامان د کارولو لپاره دي. له همدې عمله مې ګرز لرې کړ، کور ته لاړم او د خپلو طبي وسایلو صندوق مې خلاص کړ چې کله جنگ پیل شي نو ټپیان به معالجه کړم.